شمالي وزیرستان کې یوازې تېره میاشت 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه یو وسلوالو نښته کړې ده چې یو پاکستاني پوځي وژل شوی دی او 2 نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني چارواکو په خبره دا برید د شمالي وزیرستان په بویه تحصیل سیمه کې شوی دی. هغوی وایي چې پوځیانو په همدې سیمه کې د وسلوالو د موجودیت اطلاع ترلاسه کړې وه، خو کله چې هغوی سیمې ته ورسېده له وسلوالو سره په نښته کې ښکېل شول چې له امله یې 4 ترهګر او یو پاکستاني پوځي وژل شوی دی او د 2 پوځیانو په ګډون 3 ترهګر ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دې پیښه کې د یو پوځي وژل کېدو سره یوازې 13 میاشت کې د وسلوالو نښتو او بریدونو له امله وژل شویو پوځیانو شمېر 14 ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې په همدې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د ضرب الغضب په نامه تر عملیاتو وروسته ویل کېدل چې دا سیمې له ترهګرو پاکې کړې دي، خو د سیمې اوسیدونکو بیا دا عملیات د ملکیانو د وژنې یو دسیسه بللې وه.